د غم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د غم ناول درېیمې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د غم ناول درېیمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. صنم د څه ویلو په تکل را وکتل، خو کله چې زه ورته ځیره شوم داسې غلې شوه لکه کومه خبره چې په ستوني کې په زوره زندۍ کوي. هیڅ یې ونه ویل. ما پوښتنه وکړه، هغه غلې شوه، خبره یې واړوله. زه د دې په اندېښنه کې شوم، په داسې حالت کې خاموشه پاتې شوم چې د صنم بېواره خبرې اړونې د دې پیغام راکړ چې ګوندې بحث کول نه غواړي. په ټوله لاره غلي وو. بله ورځ چې کله پوهنتون ته راغلو نو ښوونکی ټولګي ته راغلو او تر درس ورکولو وروسته یې دوه کسانو ته ګروپي کار ورکړ. استاد د دوه ټولګیوالو نومونه اخیستل. د صنم نوم یې د سنګین سره یاد کړو. سنګین یو مرموز سرور واخیست. بېسیکه راجګ شو. صنم سره یې نږدې خپله چوکۍ سمه کړه. ما د ټولګي د آخري کونج نه صنم او سنګین په نښه کړي وو. شیبه وروسته سنګین د کاغذ پر مخ لیکل پیل کړل او صنم به د برېښنا په څیر په ځغلند د نظر د سنګین په لور ور وکتل او بیرته به یې ځان د کتاب په پاڼو اړولو بوخت وښوده. د سنګین لیوالتیا او د صنم چوپتیا زه په زرګونو فکرونو کې واچولم. د محمد د خبرو غږ مې د خیال زنځیر وشکاوه. محمد راته وویل، زه خو استاد ته وایم چې مکمل سوال مې یوازې حل کړو. سلګۍ هسې را سره د بامیانو د بد په څیر ناسته وه. ما په داسې حال کې چې فکر مې لا هم د صنم په لور و. د بامیانو د بد په اوریدو مې وخندل. د بامیانو بد هغه اصطلاح وه چې زموږ ټولګي کې به اکثره هغه ټولګیوالو ته کارېده چې بې تفاوته به وو. دا الفاظ مو لومړی ځل د خپلې ټولګیوالې رویان اورېدلي وو. رویا د بامیانو د ولایت وه او په وینا یې یاد بد ډېر لوړ او دنګ ده. په بامیانو کې کلونه وړاندې جوړ شو چې تر اوسه سابقه لري. محمد ټولګیوال مو ډېر شوخ هلک وو. تل به یې د ټولګي نجونې ځورولې او ځینو به پسې دا ملنډې وهلې چې د دې ټول سر و کار د نجونو سره وي. ساعت خلاص شو، ټول بیرته په خپلو ځایونو کېناستل. سنګین لا هم د ټولګي د جاج اخیستو په پلمه په ځغلند نظر د صنم په لور نظر اچاوه. د رخصتۍ وخت شو. ټول ټولګیوال مو کور ته د تللو لپاره په بیړه له ټولګي نه ووتل. سنګین هم په ماتو قدمونو د پوهنتون انګړ ته ووتو. داسې لکه د پوهنتون د آخري ساعت خبر چې د ده لپاره د اسرافیل شپېلۍ وي. نن ورځ صنم په ټوله لاره غلې وه. بڼه یې داسې ښکارېده لکه یو عالم خبرې چې د کوچني زړه په کونج کې پټې ساتلې وي. اوس نو صنم د سنګین سره د خبرو پر مهال د هغه سیاستمدارې په څیر نه وه چې خبره به یې په لنډو ټکو کې رانغښته. هره ورځ ټولګي ته د ننوتو سره سم یې د صنم چوکۍ په لور ځغلند نظر اچوو. بلکل عادت یې ګرځېدلی و. کومه ورځ به چې صنم نه وه نو سنګین به د ټولګي د دروازې د خلاصېدو سره سم په تلوار ور وکتل. ګوندې صنم به وي. د سنګین تلوسه به ډېر ځلې تلوسه پاتې شوه او چې کله به ورباندې د صنم د نه راتلو سبب د سپین غر د دنګو غرونو په څیر بار شو نو په ماتو قدمونو به زما څنګ ته داسې راغی لکه د ژوند سورو ټالي چې بیخي زړه مات کړی وي. د یو څو خبر وروسته به د هوښیار او باهنره ښکاري په څیر د صنم پوښتنه په داسې الفاظو وکړه لکه ښکاري چې د ښکار په مهال مرغۍ په نښه کړې وي خو مرغۍ ته د دوکې ورکولو په باب ځان ناګاره نیسي. بله ورځ چې کله ساعت خلاص شو د بل ساعت تر شریکېدو مخکې ټول ټولګیوال د باندې ووتل. نو سنګین راته وویل، سلګۍ زما د منجمنټ کتاب په کار ده او هغه د صنم سره ده. صنم به کله راشي؟ ما مطلبي مسکا وکړه. سنګین ته مې وکتل، سترګې مې سپینې کړې او ورته مې ویل، سنګین جانه کتاب نه، ممکن د کتاب څښتن به دې په کار وي. که څنګه؟ سنګین سور واوښت. سترګې لاندې واچولې. د سترګو لاندې زه په تیزۍ سره وڅارلم. زما په څېره د خجالتۍ نښې له ورایه ښکارېدې. داسې مې انګېرله لکه نښه مې چې خطا کړې وي. زما فکر لا د همدې شک او یقین په کشمکش کې و چې سنګین راته لږ په نیولي غږ وویل، سلګۍ زه نه پوهېږم ښه کوم او که بد، صحیح یم که غلط، خو شپږم حس مې هم دا ګواهي راکوي چې صنم زما د ژوند واګی په خپلو لاسونو کې اخیستی. زما فکر، خیال، ذهن هر څه راته تسخیر کړي.
هر ځای صنم ده، پوهنتون، کور، لارې، سړکونه، ونې، پاڼې، خوب، ان ټول کائناتو کې صنم وینم. زه جسمن لکه کالبد ګرځم، خو ذهنن ټول د صنم فکر او خیال سره یم. ما ورته داسې کتل لکه د کوم چا د ژوند مهم څیز چې د سترګو په وړاندې قربانیږي. زرلښتې د سنګین دې خبرو زما د زړه دردمن احساس دا په ثبوت ورسوله چې د سنګین په وړاندې زما علاقه بې دلیله نه بلکې هغه مینه وه چې مخکې له پیل نه تمامه شوه. د سنګین سترګو څېره کې د صنم لپاره د رښتینې مینې غوره ثبوت له ورایه ښکارېده. سره له دې چې د سنګین خبرو مې د زړه رګونه وشکول او هیلې راته زندۍ کړې، خو ډېرې په سختۍ مې خپلې اوښکې کابو کړې او لږ څه د شرارت نه په ډک انداز مې وویل، واه واه، د اقتصاد پوهنځۍ محصل او دومره فلسفي الفاظ، ته خو د ژبو او ادبیاتو د پوهنځۍ ماسټر وختې. څه وشول شیخ صاحب؟ هغه په ولو ناستې د سنګین او حیا درس ورکوونکې ملایکې د چیرته والوتې ها؟ سنګین یو څه نور هم فلسفي شو او دا ځل یې راته د سترګو منځ ته ځیر راوکتل او راته ویې ویل، سلګۍ زه جدي یم، ته یې ولې ټوکې ګڼې؟ ته زما دا سترګو ته وګوره، ایا زما سترګو کې درته د ټوکو عنوان لاندې کوم ثبوت ښکاري؟ زه نه پوهېدم چې څه ووایم. په دې لنډه شیبه کې مې هر رنګه چورتونه ووهل. دومره حتمن پوه شوم چې سنګین یوازې مین نه بلکې د مینې سمندر کې تر ژورو ورښکته شوی. ځکه مې تصمیم ونیوه چې هیڅکله به سنګین ته دا احساس ورنه کړم چې ما یې په وړاندې څه احساس درلود. او بلې خوا صنم راته دومره ګرانه وه، د صنم د خوشحالۍ لپاره مې ممکن داسې لس نورې مینې هم قرباني کړې وای. دې سره د سلګۍ سترګې له اوښکو ډکې شوې او زرلښتې ته یې داسې وکتل لکه یو مین چې تر ماتې خوړلو وروسته داسې مات شي چې نور د ژوند تېرولو ورته د یوې بې خونده ډرامې له تکرار بل څه نه وي. اوښکې د لاس د شا په موټي پاکې کړې او پسې زیاته یې کړه. زرلښتې هغه شیبه مې ډېره په سختۍ خپل خواره واره حواس راټول کړل او سنګین ته مې وویل، فلسفي صاحب، زه ستا په مینه شک نه کوم، ځکه په حقیقي مینه کې شک کول زما انسانیت ته لوی ګواښ دی. ستا په مینه زما شک همغه ورځ په یقین بدل شو چې تا صنم د نتایجو د اعلانېدو په ورځ په ډېرې لیوالتیا سره د سترګو په کنجونو کې څارله او په ډېرې مینې سره د دریځ ته بلنه ورکړه. سنګین دا ځل نری او حیاناکه مسکا وکړه او زما سترګو کې یې خښې کړې سترګې لکه د ناوې د ناز او واده په څېر په کراره لاندې واچولې. مرموزې مسکا یې دا ځل د دې اطمینان راکړ چې ګوندې نښه مې غلطه نه ده ویشتلې. سنګین د یو څه چوپتیا وروسته وپوښتل، سلګۍ زه نه پوهېږم چې صنم ته څنګه د خپل احساس وړاندوینه وکړم. همغه وخت مې چټکه په ذهن کې راتېره شوه چې کور ته په لاره وو. صنم سره مې د خبرو په مهال سنګین یاد کړ. د صنم په شونډو خاموشو الفاظو دا شاهدي راکړه چې ګوندې صنم په ورته موضوع کې د بحث لپاره لیواله ده، خو ممکن کوم څه رانه پټوي، یا د ویلو جرأت نه لري، یا هم مناسب وخت ته به ګوري. د صنم هغې خاموش او معنا ته ورته نظر مې په زړه د ممانعت دا مهر ولګاوه چې ګوندې صنم ته یاد داستان زما په ژبه یاد نشي. ځکه مې سنګین ته وویل، روایتي لاره تعقیب کړه او صنم ته د زړه خبرې او احساس د قلم په ژبه ولیکه. بیا د جواب لپاره منتظر اوسه. سنګین د بیا پوښتنې لپاره خپله کوچنۍ خوله جوړوله چې ټولګیوال ټول راننوتل او شور ماشور یې نرم او ګرم بحث سوړ کړ. شیبه وروسته استاد راغلو، درس یې پیل کړ. سنګین تر آخره په چورت کې ناست و. دا چې زړه یې ورته څه مشوره ورکوله په هغې زه نه پوهېدم. درس تمام شو، ټول د کورونو په لور لاړو. ما په ټوله لار پټې اوښکې تویې کړې. خپله ړنده وژل شوې مینه مې په چټکۍ ښخه کړه. په لاره مې د هغه خوږ احساس فاتحه هم ادا کړه کوم چې مې سنګین ته درلود. سلګۍ دا ځل یو سوړ اسویلی ویست او ویې ویل، صنم 3 ورځې پرله پسې رانغلله او ویلې چې پلار مې سخت مریض ده. زه هم دې 3 ورځو کې څو ځلې پوښتنې ته ورغلم، خو صنم ته مې درسونو په اړه ډاډ ورکړ چې زه درته ټول تکراروم. په 3مه ورځ نو پوهنتون ته له تلو وړاندې لومړی د زړګي ماما پوښتنې ته ورغلم او بیا د پوهنتون په لور روانه شوم. زما تر تللو وړاندې ښوونکی ټولګي ته راغلی و. د درس تر پیلېدو مخکې زه ټولګي ته سانیولې ننوتم. سنګین په سترګو کې داسې راوکتل لکه کوم څه چې راته ویل غواړي.
یوازې د دې انتظار باسي چې استاد له ټولګي څخه ووځي. استاد څو ځله په سنګین د دې لپاره د درس منځ کې غږ هم وکړ چې په نوموړې موضوع ورسره بحث بدرګه کړي. سنګین غلی و، مایله څیرې داسې انګېرله چې ګوندې د استاد بحث ورته ستړی کوونکی وي. ټولو ټولګیوالو ته په درس کې د سنګین بحث نه کول یو څه د تعجب وړ و. همدا چې استاد د ټولګي څخه ووت نو زموږ د ټولګیوال محمد زړه طاقت ونه کړو او په سنګین یې ورغږ کړ: سنګینه یاره، راته ښکاري د کوم ښکاري په ایښي دام کې ونښتې. سنګین هم په ناز زړه مسکی شو، ویې ویل: محمده، شپ شپ مه کوه، شفتالو ووایه، منظور دې څه ده؟ محمد د ټولګیوالو د خندا ټال مات کړو او ویې ویل: څنګه نن داسې غلی ښکارې او درس کې دې هم نن هیڅ بحث ونه کړ؟ مخکې له دې چې سنګین ځواب ورکړي بل ټولګیوال مو د محمد خبره نوره غځولو ته پرې نه ښوده او ویې ویل: کوم لیوني ته چا ویلي وو چې ګوره درمندونو ته اور وانه چوي؟ نو لیوني ورته په جواب کې ویلي وو: ښه ده چې رایاد دې کړو. ټولو همصنفیانو وخندل. زرلښتې ورته وویل: سلګۍ زه دې وسوسه کې واچولم او تا کیسه نیمګړې پرېښوده. سلګۍ مسکی شوه، ګوندې دا فکر یې کوه چې زما د یوې ټولګیوالې کیسه نو څنګه یو داسې کس ته چې حتی پیژنې یې نه دومره جالبه کیدی شي. سلګۍ څه خبره وه چې صنم سره د زرلښتې اړیکه روحن او ذهنن ټینګه شوې ده. د لنډ فکر وروسته زرلښتې ته وکتل، د چایو ډکه پیاله یې ګوټ په نیت پورته کړه او بیرته یې کېښوده. زرلښتې، زما په اند رښتینې مینه تل نیمګړې وي. مینان یې په دوه جدا لارو داسې لاړ شي چې د یو بل له احواله هم خبر نشي، خو د یو بل خیال او یاد یې ژوند ور رنګین کوي. زرلښتې صنم ته مې د کړکۍ په درشل کې لیک کېښوده. له زړه مې یوازې هغه الله خبر و کوم چې د زړونو او رازونو خبر دی. د رخصتي ورځ شوه. دې ورځ کې مې هېڅ د صنم احوال وانخیست. د سنګین د خبرو تر اورېدو وروسته مې وضعیت هم چندان ښه نه و. د وجود غړو مې درد کاوه او سره تبه مې شوه. هغه هم ورځ وشتېره شوه، کټ مټ لکه د کوچني قیامت په څیر سخت او درانه وه. په سبا د صنم سره ګډه د پوهنتون په لور روانه شوم. د زړګي ماما د وضعیت په اړه مې وپوښتل. ځواب یې مثبت و، ځکه خوشحاله ښکارېده. څو ځله مې صنم ته وکتل او زړه مې دې کشمکش کې و چې لیک به یې لوستی وي او که نه. د صنم څېره او رویه کې کوم خاص تغییر نه لیدل کېده. د نورو ورځو په څیر عادي رویه یې دا احساس راکړ چې یا خو لیک نه دی ترلاسه کړی او یا هم ممکن نه غواړي چې زما سره په یاد موضوع بحث وکړي. زه لا د دې فکرونو وزګاره شوې نه وم چې پوهنتون ته ورسېدو. سنګین ټولګي کې نه ښکارېده. وروسته مې پام شو چې مخامخ انګړ کې د ټولګي په لور را روان دی. نن یې د صنم د چوکۍ په لور ځغلن د نظر وانه چاوه، بلکې څو شېبې ودرېده. بېواره یې د صنم په لور ور وکتل، ګوندې د خپل لیک ځواب د سترګو په اشاره ترې غواړي. صنم ډېره غلې وه، داسې لکه په خوله یې د چوپتیا پټۍ لګېدلې وي. د سنګین سترګې چې د شبګیرو په اور ستی شوې وې د صنم د ځواب لپاره ناقراره وو. سنګین ښه شېبه صنم او د صنم سترګو ته د ځواب په تمه شو، خو هڅه یې تر ډېره ناکامه وه. د ښوونکي د قدمونو کړپه صنم او سنګین د سترګو نامعلوم جنګ پای ته ورساوه. سنګین مات قدمونه واخیستل او په خپلې چوکۍ کې کېناست. ټول ټولګیوال مو نوموړې نندارې یو څه په شک کې واچول. ښوونکي درس پیل کړو. سنګین تر وروستیو پورې په وار وار د صنم په لور ورکتل. تر اخره د زړه وسوسه ختمه نه شوه. صنم هم فکر وړې ناسته وه، داسې لکه یوازې جسمن ټولګي کې ناسته وي، خو ذهن یې تېرې نندارې لپاره تعبیرونه لټول. ورځ تېره شوه. د کور ته تلو په تکل روان شولو. له لرې فاصلې مې سنګین هم لیده، داسې ژورو فکرونو کې غرق روان و لکه د هیلو لمر یې د صنم د چوپتیا له وجې وریځ شوی وي. شپې او ورځې تېرېدې، ما به د سنګین وضعیت ته کتل نو تکل به مې وکړ. صنم ته موضوع ور یاده کړم او پوښتنه ځینې وکړم چې له چوپتیا یې مراد څه دی. خو صنم به د تل په څیر غلې وه او کله به چې ښوونکی ووتو د سترګو لاندې به یې معناوې ورکولې. بله ورځ کله چې د ښوونکي تر درس وروسته ټول ټولګیوال بیرون ووتل، یوازې زه، صنم او سنګین پاتې وو. صنم همغه کتاب را خلاص کړ کوم کې چې سنګین لیک ایښی و او زما په لاس یې صنم ته ورلېږلی و. صنم د کتاب د کوم عنوان د پیدا کولو په لټون پاڼې اړولې چې سپین کاغذ یې تر راواخیست. په سوالیه انداز یې ور وکتل. ما زر سنګین په تیزۍ سره وڅاره. سنګین لا تر ما وړاندې ځیر و، لاسونه یې لړزېدل.
کټ مټ د همغې ورځې په څیر چې د لیک ورکولو وروسته د صنم نه په سترګو کې جواب غوښته. ما ورته په سترګو کې د ډاډ ورکولو په نیت ور وکتل. صنم چې کله لیک راواخیست نو زما هغه شک یې په یقین بدل کړ کوم مې چې د صنم د چوپتیا په اړه کړی و چې ګوندې لیک به یې نه وي ترلاسه کړی. صنم لیک پرانیست او په لوستلو یې پیل وکړ. د سنګین په شونډو د دعا الفاظ خواره شول. ټول وجود یې لړزې واخیست، داسې لکه کوم مجرم چې د خپل ژوند د آخري پریکړې د اورېدو لپاره د قاضي په وړاندې ولاړ وي. د باران میده څاڅکي هم پر راښکته کېدو شول. یو عجیبه حالت و، داسې لکه د سنګین برخلیک چې ټاکل کیږي. صنم لیک ولوست، خو ما او سنګین د سترګو منځ ته د ځواب اخیستو په نیت ورکتل. صنم د هر لفظ لوستلو سره حیرانه کېده او حیا د رخسارونو د پاسه لکه د اور د سرو لمبو په څیر شغلې کولې. تر لیک لوستلو وروسته یې سر ځوړند ونیوه او ما ته یې په داسې نظر وکتل ګوندې څه یې ویل. زما سترګو زړه د صنم نه یوازې د هو ویلو هیله کوله. صنم څو شیبې په خپلو اوږدو بادامي سترګو زه وڅارلم او بیا یې شاته د سنګین په لور ور وکتل. د سنګین زړه د خیرات په نیت د ملنګ غوندې زارۍ کولې. تا به ویل لکه له صنم نه چې د خپل ژوند خیرات غواړي. شیبه وروسته مې د صنم په سترګو کې اوښکې ولیدې. دواړه غلي وو خو زړونو او سترګو یو له بله سره خبرې کولې. د باران څاڅکي هم ګڼ شول. له کړکۍ نه هاخوا دنګو خزان وهلو ونو کې د مرغیو شور جوړ شو. د باد نرمو څپو میده باران د فطرت ښکلا تماشې ته وړاندې کولې. د سنګین په مخ بېواره اوښکو جوړ کتار د رښتینې مینې ګواهي ورکوله، لکه د سنګین د رښتینوالي لپاره چې په کتار ولاړې وي. خو د صنم بڼو ته چې ښه ځیره شوم نو یقیني شوم د اوښکو یې معنا رضایت و. د زرلښتې سترګې نمجنې شوې. په لاس کې نیولې د چایو پیاله یې په سور فرش کېښود او ویې ویل، سلګۍ خورې، زه هم نه پوهېدم، هم مې له سترګو اوښکې روانې وې، هم مې زړه له خوشحالۍ هوا کوله. ژړا او خوښي مې بې دلیله نه وو. دا ځل سلګۍ د څادر په پیڅکه اوښکې پاکې کړې او زرلښتې ته یې وکتل. د زرلښتې سترګې هم نمجنې ښکارېدې. زړه د سلګۍ د لویې قربانۍ ورکولو ته د شهامت، زړورتوب او غیرت شعارونه ورکول. کټ مټ لکه ځینې با احساسه لاریون کوونکي چې د کوم اتل په اتلولۍ شعارونه ورکوي. سلګۍ غلې وه خو زرلښتې چوپتیا ماته کړه او وی ویل، ښه سلګۍ، بیا څه وشول؟ د سلګۍ په څېرې د خواشینۍ نښې راڅرګندې شوې او وی ویل، زرلښتې، هغه څه وشول چې زما عقل او زړه یې لا تر اوسه هم نه مني. د 3 کال وروستي وختونه وو. سنګین د مینې په زورورو چپو کې ډوب و، خو صنم به د پخوا په څېر ټولګي کې غلې ناسته وه. یو نیم وخت به د سنګین سره د خبرو په مهال د خندا غږ لوړ شو. د صنم په داسې غږ خندل به د ټولو ټولګیوالو لپاره حیرانونکي وو. کله به د صنم د خندا سره په ټولګي کې داسې صحرایي خاموشي خپره شوه. تا به ویل لکه د صنم خندا چې د اسرافیل شپېلۍ وي. اوس د ټولګیوالو سربیره یو نیم ښوونکی هم په دې خبر شوی و چې سنګین د صنم د عشق په دام کې بند شوی. ځکه به کله کله ټولګیوالو ځوراوه او ویل به یې چې ده به ویل چې زه په مینه باور نه لرم. څنګه د هغه باور مات شو؟ سنګین به یوازې مسک شو و به یې ویل چې مینه د شیخۍ ټول ټالونه ماتولی شي. او بیا به یې ځواب دومره ژور او فلسفي شو چې ټول به په فکر کې واچول. ځینو شوخو همصنفیانو خو به په داسې طرز وویل چې یاره موږ د بیخي بلې دنیا ته بوتلو. دا زړه خو مې وایي چې راځه همدا شیبه مین شه، دا د مینې دنیا لا څومره خوږه ده. د سنګین لیوالتیا د صنم په وړاندې ورځ په ورځ لا پسې زیاتېده. یو ورځ چې کله د پوهنتون نه په لاره راتلونو راته وویل، سلګۍ، نه پوهېږم زه څنګه داسې شوم. ما هېڅکله داسې فکر نه و کړی چې دومره زر به د چا د خبرو تر اثر لاندې راشم او یا به د چا د خبرو ښکار شم. د سنګین جادویي کرکټر زما هر څه مات کړل. ما د ځورولو په تکل ورته وویل، ځه اوس هسې وایې. له ډېره وخته د سنګین په زړه واکمن شوی و، ځکه خو د دومره خلکو ته منفي ځوابونه ورکول. داستان به د ترې جوړ و. کله چې موضوع سنګین شوه نو زړه کې د ګوړې ماتولې. صنم د زړه د خلاصه خندا وکړه او ماته په خندا کې د بېګناهۍ د ثبوت راکولو په طرز وکتل. خو ما له همغسې د صنم له ځورولو خوند اخیست. ما به تل د صنم له ځورولو غوسه کولو هغه په ښه ډول درک کوله. صنم ته بیا خدای دومره لوی زړه ورکړی و چې هیڅ خبره به یې هم بده نه اخیسته.
زمونږ د ساعتونو کیسو ډېرو خلکو ته دا پوښتنې پیدا کولې دا څه رقم کیسې دي چې هیڅ نه خلاصیږي؟ نه پوهېږم زرلښتې، زما ورځ به صنم سره دومره زر تېرېده چې هیڅ به نه پرې پوهېدم. وخت په تېرېدو و، زمونږ مینه لا پسې په زیاتېدو وه. د کلنۍ ازموینو ورځې هم لنډې شوې وې. مهالویش مو د پوهنتون په انګړ کې په لویې دړې ولګېده. ډله ډله محصلین ترې ګرد چاپېره ولاړ وو. یو نیم بېغمه زده کوونکی خو به ترې سیده تېر شو او له ځانه سره به یې وویل لا خو امتحان ته څو ورځې شته، بیا به یې واخلو. صنم ته مې ډېر وویل چې راځه راتلونکې ورځ به یې واخلو، نن ډېر بیروبار دی. صنم مې خبره را پرې کړه او راته ویې ویل نه سلګۍ باید یې نن راواخلو ځکه درسونه ډېر لوستل شوي او دا کال ښوونکي هم له هرې برخې جدي دي، نو د ازموینې راته ډېرې ستونزمنې ښکاري. ما په خندا کې وویل مړې ته نو څه غم لرې؟ ته هسې نه هم اول کېږې. ما ته ښکاري په دې ښوونکو دې کومه جادو کړې، ټول دې ستایي او نمرې هم ښې درکوي. صنم په کړس وخندل او په مخ کې د ناز یوه سپکه څپېړه راکړه. څو شېبې په تمه پاتې شو چې ګوندې بیروبار به کم شي او مهالویش به واخلو، خو لا هم همغسې خلک په زیاتېدو وو. زه مې د ټولګیوال محمد سره د مهالویش د ترتیب په اړه په خبرو بوخته شوم. لنډه شېبه وروسته مې سنګین ولیدو چې د صنم ترڅنګ ولاړ وو. د غم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول درېیمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.